سلامونه او درنښت. د نن پښتو خبري ټولګې سرټکي مو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له 2 میلیونو افغانانو سره به خپلې مرستې بندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د بودیجې د نشتوالي له امله راتلونکي میاشت له 2 میلیونه خلکو سره د خوراکي توکو مرستو ځنډولو خبر ورکړی. در زمستان آینده یک تعداد زیادی از مردم افغانستان با وضعیت بدتر از این مواجه شوند و حتی امکان دارد در افغانستان فاجعه انسانی رخ بدهد. په فرانسه کې د پناه غوښتونکو د کښتۍ ډوبېدل. دغه کښتۍ کې د سپرو کسانو شمیر 80 تنه و چې له ډلې 6 تنه افغانانو خپل ژوند بایللی. د طالبانو د دوامداره توپیري سیاستونو په اړه د ښځو اندېښنې. د امریکا د کانګرس 2 غړو د فوټبال نړیوال فدراسیون غوښتي چې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډلې په جلا وطنۍ کې په رسمیت وپېژني. او د امریکا په هوایي ایالات کې د مړو شویو کسانو شمیر لوړېدل. هلته د اورلګېدنې له امله د مړو شمیر 98 تنو ته رسېدلی دی. د کابل پر مهال د شپې 10 بجې د بشپړ پښتو خبري ټولګې ته ستړي مه شئ. نن د اګست 14مه او د اسد میاشتې 22مه ده. زه لطیف احساس یم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر راتلونکي میاشت له 2 میلیونه نورو خلکو سره د خوراکي توکو مرستو بندولو اعلان کړی. اوچا په خپل راپور کې وایي چې د افغانستان د بشري غبرګون پلان په روان کال کې له 1.3 میلیارده ډالرو مالي کمښت سره مخ شوی چې په سپټمبر میاشت کې به د خوراکي توکو مرستې له 5 میلیونو تنو څخه 3 میلیونو تنو ته راکم شي. دغه دفتر همدارنګه ټینګار کړی چې که یوازې په دې میاشت کې اضافي مالي مرستې ترلاسه نه کړي شاوخوا 2800 سیمه ییز ښوونځي به هم وتړل شي. په افغانستان کې د بشري ناورین لمن پراخیږي خو د بشري مرستو لړۍ تنګیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د 1.3 میلیارده ډالرو بودیجې کمښت به تر سپټمبر میاشت پورې په افغانستان کې د بشري مرستو د ترلاسه کوونکو شمیر 3 میلیونو ته راکم کړي او چا په یوازې توګه 14 میلیونه تنه پوښل. د 2023 کال په پیل کې د مرستو رسول 9 میلیونه تنو ته راکم کړل. دا شمیره د مې په میاشت کې 15 میلیونه تنو ته ورسېده او سوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې که بودیجه ورته ونه رسیږي تر راتلونکي میاشت به 2 میلیونه تنو ته هم د خوراکي توکو مرستو رسول ودرول شي. اوس بیخي فقر او غربت بیخي راغسي خو څوک ټرالۍ چلوي او څوک همداسې د اړیګانې کوي که ورته لا پیدا شي لکه مشکله ده. بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور په یوه برخه کې راغلي چې که اضافي مالي مرستې ترلاسه نه کړي په روانه میاشت کې نږدې 2800 سیمه ییز ټولګي د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي چې په دې صورت کې به له 141,000 ډېر ماشومان چې له نیمایي زیات نجونې دي اغېزمن شي. د دې راپور پر بنسټ د اګست په میاشت کې به د روغتیا او تغذیې 103 ګرځنده ټیمونو کار ودرول شي چې په پایله کې به له 5 کلونو کم عمره او 2200 ماشومان اغېزمن شي. مکتبونه چې دي دا د غریبۍ او د بیچارۍ د وجې نه پاتې شوي دي. مثال غریبي ده، فقر دی، غربت دی، کارونه نشته دی، وظیفې نشته دی، داسې مثال داسې عاید نشته دی چې موږ خپل تعلیم او خپل دغه وکړو زده کړه وکړو. نشته دی، عاید نه لري. که چېرته یو څوک مثال 10 روپۍ 20 روپۍ ولري مکتب ته به هم لاړ شي، کورس کې به داخله وکړي، کورس به مو وایي، انګلیسي کورس به ووایي، ریاضیات به ووایي، اسلامیات به ووایي. نو لامل یې همدا دغه دی چې فقر او لوږه ډېره. او چا وایي د 2023 کال د جولای او سپټمبر ترمنځ په مهمو سکتورونو لکه تغذیه، روغتیا او محافظت کې مرستې له زیان سره مخ دي. دغه دفتر په وینا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې زیانمنې کورنۍ د ژمي په رانږدې کېدو سره د لوږې، ناروغۍ او حتی د مرګ له احتمالي خطر سره مخ دي. در زمستان آینده یک تعداد زیادی از مردم افغانستان با وضعیت بدتر از این مواجه شوند و حتی امکان دارد در افغانستان فاجعه انسانی رخ بدهد. اگر جامعه بین المللی کمک های خود را به افغانستان به زودترین فرصت احیا نکنند، بیشتر نسازند و به مردم افغانستان نرسانند، ممکن وضعیت بدتر از این شود. افغانستان ته د بشري مرستو کچه په داسې حال کې په چټکۍ سره د کمیدو په حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي له 20 میلیونو ډېر افغانان مرستو ته اړتیا لري.
خو په ورته مهال طالبان په دوامداره توګه له اقتصادي وضعیت څخه راضي دي. په فرانسې کې د کډوالو د کښتۍ د ډوبېدو په پایله کې 6 تنه افغانان مړه شوي دي. فرانسوي چارواکي وایي چې دغه کښتۍ چې 80 مسافر پکې سپاره وو له فرانسې څخه برټانیا ته د تګ هڅه کوله چې د شنبې په سهار د فرانسې شمالي ساحل ته نږدې ډوبه شوه. یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له هیواد وطنې ته اړ شوي دي او مجبور دي چې قاچاقي لارې غوره کړي. د شنبې په ورځ د هغو کډوالو کښتۍ چې د بېلابېلو هیوادونو په تیروي افغانستان او سودان اوسېدونکي وو د فرانسې شمالي سواحلو ته نږدې ډوب شوه او په پایله کې 6 تنه افغانان مړه شول. ریوټرز راپور ورکړی چې په پناه غوښتونکو بوډاګان او ماشومان هم شامل وو او غوښتل چې په ناقانونه توګه بریتانیا ته لاړ شي. په هغه کښتۍ کې چې د مانش په کانال کې ډوب شوه 8 تنه پکې سپاره وو. د ژغورنې پراخ عملیات د سهار په 6 بجو په داسې حال کې چې د کډوالو لسګونه کښتیو هڅه کوله په یو وخت له بندره تېرې شي پیل شول. فرانسوي چارواکو ویلي چې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ کانال په نړۍ کې د کښتیو د تګ راتګ تر ټولو له ګڼې ګوڼې ډکه لاره ده او په کوچنیو کښتیو کې تلل خطر لري. یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له هېواده وتلي او اړ دي چې د قاچاق لاره غوره کړي. دوی وایي د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې کاري زمینې کمې شوي دي. چې اوس تاسو خبره سته چې په افغانستان کې اقتصاد کمزوری شوی دی او لا هم کمزوری کیږي. پروژې نشته، کار نشته، د کار زمینه نه ده برابره ځوانانو ته. نو زیاتره ځوانان غواړي چې ځان اقتصادي ملکونو ته ورسوي، ولته خپل کورنۍ او خپل مور او پلار او خویندو ورونو ته حلال رزق او نفقه وګټي. اگر در افغانستان کار باشه، وظیفه باشه، مردم ما چرا به سوی خارج در دنیا برن؟ در مرزها، در هوا، در یا کشته میشن، در بحرها کشته میشن، زده میشن. در افغانستان کار باشه، درس باشه، تحصیل باشه، چرا مردم ما سوی خارج حرکت کنن؟ د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالین وایي چې ناقانونه کډوال د لارې په اوږدو کې د غلاو، یرغمل نیولو او مړینې په ګډون ګڼو خطرونو سره مخ کیږي. عدم داشتن یک استراتژی و یک سیاست خارجی منسجم از سوی امارت اسلامی و سرپرست وزارت امور خارجه و وزارت امور مهاجرین باعث شده است که مهاجرین افغانستان روز به روز به وضعیت ناگواری در کشورهای همسایه از جمله پاکستان روبرو هستند. اخوا د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تېر یوه کال کې د 800 پناه غوښتونکو مړي هېواد ته وړل شوي دي چې ډېری دا کسان پر لارو په تېرویه د یونان په اوبو کې مړه شوي دي. په هیواد کې یو شمېر ښځې د طالبانو لخوا د دوی پر وړاندې د محدودیتونو پر دوام نیوکه کوي. وایي چې دا مهال په ټولنه کې له خپلو ټولو حقونو بې برخې دي. یو شمېر دغه ښځې ټینګار کوي چې طالبانو پر تیرو 2 کلونو کې د زده کړو، کار او ورزش په برخه کې پر دوی محدودیتونه لګولي دي چې د دوی لپاره یې د ژوند دوام ستونزمن کړی دی. له بلې خوا د امریکا د کانګرس 2 غړو د فوټبال نړیوال فدراسیون څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډله په جلا وطنۍ کې په رسمیت وپېژني. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلنۍ په درشل کې ښځې د طالبانو لخوا د محدودیتونو دوام د اندېښنې وړ بولي او په ټولنه کې د خپلو حقونو بیرته ترلاسه کولو غوښتونکي دي. د ښځو حقونو یو شمېر فعالان افغانستان د ښځو لپاره د یو زندان په څیر بولي او وایي چې په افغانستان کې د زده کړو، کار او ورزش په ګډون له ټولو اساسي حقونو بې برخې دي. زنان افغانستان از حق حضور در جامعه و حق حضور در اماکن عمومی را از دست داده است. هیچ کسی نیست که صدای مظلومیت و محرومیت زنان افغانستان را بشنوه. زنان افغانستان در زندانی به نام جغرافیای افغانستان به سر میبرند. زنان حق تحصیل ندارند و در ضمنش حقوق دیگرشان مثل حق کار، حق بودن در اجتماع، حق دخالت در سیاست، حق سفر رفتن و غیره حقوق دیگرشان هم ازشان سلب شده. طالبانو په 2021 کال کې په افغانستان کې د ښځو ورزشمن اعلان کړ او ښځې پارکونو او ورزشي ځایونو ته له تګ هم منع شوې. یو شمېر ښځې د طالبانو لخوا پر ورزشي بندیزونو نیوکه کوي. مدت 1 سال و چند ماه میشه
که زنان اجازه ندارند در باشگاه‌های ورزشی ورزش کنند و همچنین فوتبال نیز برای خانم‌ها ممنوع گردیده. ما از حکومت امارت اسلامی خواهانیم که محدودیت‌های ورزشی را مخصوصاً در برابر فوتبال دختران بردارند. ورزشکارای ما را در همه عرصه‌های ورزش که می‌خواهند دختر خانم‌ها را به خصوص کمک کنیم. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمېر ښځینه او ملي ورزشکارانو افغانستان پرېښود او په جلاوطنۍ کې ورزش ته دوام ورکړ. د افغانستان ښځینه فوټبال ملي لوبډلې غړو هم په اسټرالیا کې پناه واخیسته او د دغه هیواد په ملبورن ښار کې د امپاورمنټ فوټبال لوبډلې سره چې د کډوالو او پناه غوښتونکو ټولنو له لوبغاړو څخه جوړه ده په لومړۍ دوستانه سیالۍ کې لوبه وکړه. خو اوس له نږدې 2 کلونو وروسته د امریکا د کانګرس 2 غړو د فوټبال له نړیوال فدراسیون غوښتي چې په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو فوټبال ملي لوبډله د هرې افغاني ښځې او نجلۍ د استازي په توګه په رسمیت وپیژني. فیفا اگرچه در قبال دخالت دولت‌ها در امور فوتبال بسیار حساس است، اما در قسمت افغانستان و در قسمت دخالت طالب‌ها در امور فوتبال و محروم ساختن خانم‌ها از فوتبال خاموشی اختیار کرده و هیچ گونه عکس العمل را نشان نمیده، با وجود که اعتراضات زیاد از جانب‌های مختلف متوجه فیفا است. تر دې مخکې د فوټبال نړیوال فدراسیون دا ډول غوښتنو ته رد ځواب ورکړی او ویلي دي چې د لوبډلې او غړو ټاکنه د یوه هیواد داخلي مسله ده او فیفا په دې کې د لاسوهنې حق نه لري. 2 کاله وړاندې په همدې ورځ د بادغیس، غور، کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونه یو په بل پسې د طالبانو په لاس سقوط شول. د 2021 کال د اګست تر 14 پورې طالبانو د 19 ولایتونو اداره کول په خپل لاس کې واخیستل. پخواني حکومت د هیواد پر جنوبي او لویدیځو ولایتونو په بشپړه توګه خپل حاکمیت له لاسه ورکړ. په همدې ورځ طالبانو د هرات ښار په څنډو کې ظفر قل اردو ته ننوتل. محمد اسماعیل خان او د هرات سیمهییز چارواکي چې د هرات ښار له سقوط وروسته دغه قل اردو ته تللي وو د طالبانو لخوا ونیول شول. د 2020 کال د اګست په 14 په 19 ولایتونو کې د جمهوریت ریاست درې رنګه بیرغ او په 19 نورو ولایتونو کې د طالبانو سپین بیرغ پورته شو. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر دوام درلود. د سرچینو په وینا 3000 امریکایي سرتیري، 600 بریټانوي او 200 کاناډایي پوځیان د تخلیې د ماموریت لپاره د کابل هوایي ډګر ته راغلي وو. په دې ورځ د بادغیس، غور، کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونه د طالبانو لاس ته ولوېدل. د بادغیس پخوانی والي امو ته وایي چې له یو شمېر سیمه ییزو مشرانو سره یې له سلا مشورو وروسته له طالبانو سره په یوې هوکړې جګړه بس کړه چې د هغه په باور نور د جنګېدو انګیزه نه وه ورپاتې. نه بازداشت نشدیم، ما بر اساس یک تفاهم از جنگ دست کشیدیم، دیگه انگیزی برای جنگ نبود، دیگه اردشام همه از دست رفته بود، ما باید برای چی می‌جنگیدیم. د زابل پخوانی والی هم امو ته وایي چې د مرستو د نه رسیدو او د زابل د ګاونډیو ولایتونو د سقوط له امله له طالبانو سره د جګړې دوام د ده په اند ځان وژنه وه. سکندر سقوط شوی، غزني سقوط شوی، پکتیکا و روزګان سقوط شوی. په زابل کې چې یو څوک پاتې هغه خودکشي باشي، یعنې هغه عسکر به وژني، بل څه نتیجه ورکوي چې هغه که تر اوسه هم موږ جنګېدی نتیجه به څه وایي. د طالبانو په لاس د غور د سقوط په اړه د دغه ولایت پخوانی والی امو ته وایي چې غور ته د مرکزي حکومت کمه پاملرنه د دغه ولایت د سقوط یو مهم لامل و. از هر نظر ما امکانات بسیار پایین‌تری داشتیم و توجه حکومت مرکزی نسبت به غور آنچنانی که در هرات بود یا در فرا بود نسبت به کمتر بود. با آن هم ما میخوایم بگیم که ما زمانی سقوط کرد غور که حوزه قبل به شمول هرات سقوط کرد. په همدې حال کې د 2020 کال د اګست په 14 طالبان د هرات ښار په څنډه کې د ظفر قل اردو ته هم ننوتل. محمد اسماعیل خان د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین عبدالرحمن رحمان او د هرات پخوانی سیمهییز چارواکي چې له سقوط وروسته یې د قل اردو ته پناه وړې وه د طالبانو لخوا ونیول شول. که څه هم طالبانو د محمد اسماعیل خان په ګډون ټول بیرته خوشي کړل،
خو دا چې هغه څنګه ولې د طالبانو لخوا ونیول شو د دې مسلې یو له پټو اړخونو څخه دی چې تر اوسه نه دی روښانه شوی. د کونړ سپان د سیند پر غاړه د کوز کونړ خیوې ولسوالۍ اړوند ژیړي بابا سیمې ماهیانو د هیواد په کچه نوم خپل کړی دی. هلته د ماهیانو خوړلو لپاره آن له لرې ولایتونو سیلانیان ورځي او په دې وروستیو کې بازار ګرم شوی دی. د کونړ د مست سیند ترڅنګ داسې کبان پخیږي چې د افغانستان د ډیری سیمو اوسیدونکي د خوړلو لپاره دغه ځای ته ورځي. دا د ننګرهار د خیوي ولسوالي ده چې د رخصتیو په ورځو تر ډیره د هغو میلمنو کوربه وي چې د کبانو خوړلو لپاره دغه ځای ته ورځي. ډیر زیات خوند مو اغوستو. دغه ښایسته میان دي، ښایسته ځای دی. بس د ګرمۍ کې په موږ باندې را میان ښه لګېږي چې رښتیا خبره واقعي خبرې نو ښایسته میان دي. دلته د څرخ هوټل ته ملګري را سره دي، چکر په حساب باندې راغلي او اصلي موضوع دا و چې د کونړ میان وخورو، خوند ترې واخلو او ډېر ښه میان دي دلته موږ وخوړل. د ختیځو ولایتونو پر اوسیدونکو سربیره د هیواد مرکزي، شمالي او ان سویلي ولایتونو اوسیدونکي هم دغه ځای ته ورځي او شپې پکې تېروي. لکه داسې زیات چکران چې قندار نه، هرات نه، ایسته د بس هلمند نه، د دې ځایونو چکران نه ځي. بس دلته مو شپه ورځ تېره کړي، بیا ایسته نورستان پله یو پله بل پله چکرې وایي. چکرو ته ډېر خلک راځي. په دې ځای کې د کونړ سیند د کبانو ترڅنګ فارمي کبان هم پلورل کیږي او دغو رستورانونو بازار بیا د ژمي په موسم کې ښه ګرم وي. اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه. د ایران د انرژۍ وزارت د اوبو برخې مرستیال د افغانستان د هلمند سیند د اوبو د کچې سنجولو له ځایه د خپل هیواد د مسلکي پلاوي د لیدنې خبر ورکړی. ایرانیو رسنیو لیکلي چې په دغه پلاوي کې د انرژۍ وزارت د ګډو اوبو او د سرحدي سیندونو عمومي مدیر، د سیستان او بلوچستان د سیمه ییزو اوبو شرکت عمومي مدیر او مرستیال شامل دي. د ایران د انرژۍ وزارت د اوبو مرستیال ویلي د هیواد مسلکي پلاوي له دې لیدنې وروسته د ایران د عقابې د ورکولو غوښتنه وکړه او پریکړه وشوه چې په نږدې راتلونکي کې د تخنیکي کمیټې په ناستو کې د ایران د عقابې د ورکولو د څرنګوالي په تړاو پریکړه وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د مراکشي ملخانو لا زیاتېدو د مخنیوي لپاره د بیړنۍ بودیجې غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملخانو زیاتېدل د افغانستان په شمال کې د غنمو حاصلات ګواښي. د خوړو او کرنې سازمان وایي چې له خپلو شریکانو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو د امنیت د خوندیتوب او کنټرول لپاره کار کوي. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د پنجشیر د نقره خانې د وسپنې او د کابل د جګدلک د یاقوتو کان د داوطلبۍ بهیر د 10 ورځو لپاره وغځاوه. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې کورني او بهرني شرکتونه کولی شي د وږي میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل سندونه د دغو کانونو د داوطلبۍ لپاره د کانونو او پټرولیم وزارت ته وسپاري. په تیرو کابو 2 کلونو کې طالبانو د افغانستان مهم کانونه له دې جملې د لیتیم او وسپنې کانونه داوطلبۍ ته وړاندې کړي دي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې دمه له موږ ټلویزیون سره وئ. زموږ د نن شپې پښتو خبري ټولګه همدومره وه. له تاسې او خپلو ټولو همکارانو په مننې په دې هیله چې په دې خبري ټولګه کې مو پر افغانستان سربیره له سیمې او نړۍ مهم معلومات ترلاسه کړي وي. خو که غواړئ چې د سیمې او نړۍ له مهمو مسایلو خبر شئ، کولی شئ چې د موږ ټلویزیون ټولنیزې پاڼې او په ځانګړې توګه ویب سایټ در سره وڅارئ. ښه وخت.